د جدي شپږمه دا هیواد د جهاد قربانۍ خپلواکۍ اوږد تاریخ لري. دلته هیڅ یرغلګر نسی کولای چې خپله پوچه مفکوره په مومنو هیوادوالو ومني. دلته د روسي لښکرو ارمانونه له خاورو سره خاورې سول. د جدي شپږمه هغه توره ورځ ده چې زموږ پر ګران هیواد افغانستان شوروي فرعونیانو یرغل راوړ. د جعلي زور په سبب یې زموږ پر پاکه خاوره پلیت فوجونه پیاده کړل، خو افغان مجاهد ملت، سپېڅلي ملت په سپېڅلې عقیده، لوړ عزم، ستر ایمانی زور د نړۍ هر سرکش ته واضحه کړه چې دا وطن د اتلانو قهرمانانو مسکن دی. دلته ظالم کمونیست د پردی غلام نسی حاکمېدلی ان شاء الله.